بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 14 د اګست کال 2018 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات مې نړیوال او سیمه ییز دي. په دې کې د افغانستان، پاکستان او همدارنګې د سیمې موضوعات د ایران، امریکې، د یمن، د عربستان سعودي او همدارنګه د امریکې په نظامی وضعیت باندې چې د غربي نړۍ میډیا خبرې کوي خپل په حساب آزاد کانګرس متحرک شوی دي. په دې هکله خبرونه وجود لري، تاسو سره به ان شاء الله دا شریکم. لومړی راځم د افغانستان د خپل موضوع په هکله. په بدخشان کې چې کوم اوراني پاکستان شروع کړی دی او خپل ګوډاګین په ذریعہ باندې هلته اوراني کوي، الحمدلله هغه د ناکامۍ سره مخ شوی دی. همدارنګې د دوی چې کومې سترګې تړلې وي چې خپله د اسلامي امارت دننه کوم نکاس اوچت چې د نظام په مقابل کې ودرېږي او دا هغوی ته کامیابي راوړي، ځکه خپله خو هغوی کې دا مردي نشته چې میدان ته راشي مستقیمه توګه باندې وجنګېږي. د لرې نه د واشنګټن نه ټول قومندې ورکوي او د پردیو اولاد وژني. هغه برنامه کې هم دوی ناکام شوي دي او الحمدلله هغه بغاوت نه دی شوی او په دې توګه د پاکستان پلانونه ناکامۍ سره مخ دي. اوس د پاکستان د نظامیانو په آخري ناسته کې چې تیره ورځ شوې ده، هلته دا تصامیم نیول شوي دي چې دوی د افغانستان لپاره بیا د یو برید تابعه کوي او تیاری نیولی دی چې دوی به بیا په افغانستان باندې برید کوي. چې د کوم ساحې نه به یې کوي دا نه ده معلومه. تاسو اکثرا لیدلي چې دا په کونړ، ننګرهار او په نورستان ساحه کې کوي، تر څو چې دوی کوم ورانۍ په سمت شمال کې غواړي هغه لاره دوی ته خلاصه اوسي. ممکن په دغه ساحو کې دوباره یو برید وشي او دوی دې ته تیاری نیولی دی. همدارنګې په خپله د ډیورند کرښې هغاړه په بلوچستان کې یو کمپنۍ ده چې په بلوچستان کې په ماینونو او کانونو کې کار کوي. دا اصلا د کراچۍ د رجستر شوی کمپنۍ ده، خو کار په بلوچستان کې کوي. د دې کمپنۍ 8 کسه ژوندي ازادي غوښتونکو نیولي دي، وړي دي. همدارنګې په هماغه سیمه کې د بازار نه یو 3 کسه نور هم ژوندي اخیستي وړي دي او دا فعلا لا دراکه دي. دغه نه ده معلومه چې رښتیا د ازادي غوښتونکو وړي دي یا د خپله پوځ داسې کوم کار کړی دی، ځکه چې پوځ هم خلک ژوندي نیسي. ځکه دغه کسان چې وړل شوي دي دا اکثرا خپله بلوچو د سیمې دي. بلوچان چې کسان نیسي یا چینایان وژني نیسي یا فرضاً د پنجاب کسان دغه کوي چې د دې ځینې دی لاس لنډ شي، خپل بلوچانو ته څه نه وایي. دا بلوچان وړل شوي دي او بلوچان معمولا اردو د پاکستان وړي. نو د ده لپاره دغه موضوع چې ده داسې مغلقه غوندې ده، لا معلومه نه ده او ازادي غوښتونکو هم په دې باندې کم رڼا نه ده اچولې. راځمه د نړیوالو خبرو ته. په عربي نړۍ کې بالخصوص د مصر، سعودي، بحرین او قطر دغه ملکونو دا خبرداری ورکړی دی. په ظاهره دا 4 ملکه دي او معقول کې ویل کېږي چې ټول اسلامي نړۍ د عربي ملکونو دا دغه کړی دی. امریکا ته خبرداری ورکړی دی ځکه چې امریکا لګیا ده دوباره تیاری نیسي د یو بل برید لپاره په تنګې هرمز کې، او دوی ویلي چې دغه برید به د سیمې او د دې دغې په ګټه نه وي، ځکه د دې په نتیجه کې ایران خپل ګواښونه زیاتوي، صدمه زیاته اسلامي عربي نړۍ ته رسیږي. بنان امریکا د دې برید نه چې تباهي منځته راوړي ډډه دې وکړي او په ایران باندې دا برید نه کړي. د دغې برید په یوازې سیاسي خبرو ته خپل ادامه ورکړي تر څو وشي کولی چې یو نتیجې ته ورسیږي. ایران د امریکا دا ادعا رد کړې ده چې امریکا وایي د تنګې هرمز د دوی په کنټرول کې دی او کشتیګانې تګ راتګ لري او یوه کشتۍ یې تیره کړې ده. ایران وایي چې هیڅ کوم یو کشتۍ نه ده تیره شوې او دا خبر د امریکایانو کاملا غلط دی او دغه دوی کنټرول مکملا د دوی په لاس کې دی، د امریکایانو په لاس کې نه دی. همدارنګې ایران وایي چې د امریکا
د مطلع اوسي چې ایران څومره میزایل استعمالوي د هغه نه زیات پیدا کوي یا تولیدوي یې جوړوي. ایران د امریکا نه 300 میلیارده ډالرو د تیر د 12 ورځو د جنگونو تاوان غوښتی دی. ډونالد ټرمپ په ساده الفاظو کې دا ځواب ورکړی چې $3 هم نه درکومه. د یمن پوځ د حوثیانو پر نظامی اډو باندې بریدونه کړي دي. همدارنګه حوثیانو د المخا په بندر باندې خپل بریدونه زیات کړي دي ترڅو دا بندر ونیسي او تنګي هرمز او بخې تنګي باب المندب کنټرول کاملا د دوی لاس ته لاړ شي. همدارنګه حوثیانو یو ډرون طیاره جوړه کړې ده چې هغه 250 کیلو انفلاقي مواد ته انتقال ورکولی شي او ویل چې د خاص عربستان سعودي لپاره دوی جوړ کړی ده او مد نظر یې نیولی دی. محسن رضایی د ایران د امنیت شورا رئیس وایي که امریکا د تنګي هرمز محاصره ماته نکي نو ایران به په زوره باندې ماته کی او امریکا به له دې ځنه وشړي. همدارنګه سایمن اندرسن د واشنگټن پوسټ یو پلټونکی دی، محقق دی، هغه ویلی دی چې امریکا د نظامی لارې نه خپل اهدافو ته ونه شو رسېدلی او د همده لپاره دی اوس په تلاش د ده کې دی چې د ډیپلوماتیکو لارو نه څنګه کولی شي چې خپل اهدافو ته ورسیږي، یعنې هم ایران د دې خبره ومني او هم دا جنگ پای ته ورسیږي. د یو خبررسان ادارې د خبر په بنسټ باندې ویل کیږي چې محسن نقوي لپاره د 18 ورځني جنگ د تمدید لپاره ایران ته ورغلی دی. تاسو معلومه ده چې محسن نقوي کلته تللی دی نو پخپله خو نه دی تللی. حتما عاصم منیر ورته ویلی دی او عاصم منیر ته به هدایت د امریکایانو وي چې تاسو لاړ شئ او دغه 18 ورځنی دا اوربند چې دی دا تمدید کوي. مګر هم دا تلاش د دوی ناکام شوی دی ځکه چې د اسلامي جمهوریت ایران د خوا نه ورته دا ویل شوي دي چې کوم مسوده وجود نه لري زموږ منځ کې نو څه شی تمدیدوو، نو بنا د تمدیدولو لپاره کوم سند نشته دی چې موږ دا اوربند اوږد کو یا 18 ورځنی اضافه کو، ځکه چې دوی وایي چې هغه کوم یو تفاهم لیکو هغه تر خپو لاندې شوی دی او له منځه تللی دی. همدارنګه د ډونالد ټرمپ د دغه هغه خبره چې د ترکیې نه دی تللی دی او هغه په کانټینر کې تللی دی دا لږ زره مغلقه شوې ده دا خبره او د امریکایانو لپاره د پوښتنې وړ ګرځېدلې ده. هغوی اوس به پوښتنه کوي چې اوضاع څه وه. CIA وایي چې د ټرمپ د ژوند ته د خطر مسله CIA ورته دومره ارزښت نه ورکوه ځکه د هغوی په نظر دا خطر وجود نه درلوده او دومره خطرناک نه و چې څه رقم ویل کېدل یا ویل چې ایران دا کار کوي، ویل چې ایران دا توانایي نه درلودله او چون دا خبر د اسرائیل د خوا نه و نو هغوی ورته دومره وزن ورنه که. مګر اسرائیل دا کوشش وکړ چې CIA ډډې ته کي او د نورو ادارو په ذریعه باندې ډونالد ټرمپ ته دا خبره داسې ورسي چې هغه ویری او هغه دې ته مجبور کړي چې د خبره ومني. د هغې په نتیجه کې ډونالد ټرمپ دا تصمیم ونیوه چې دی به په هغه کانټینر کې کینی او په جنگي تیاره کې د ترکیې نه به وځي، در حال چې CIA وایي چې دا پلاټ یا دغه پروګرام په خپله د امریکې و، دا پروګرام په خپله د اسرائیل و چې غوښتي په دې نامه چې ایران دا حمله کوي او ترکیه کې کوي او د امریکا د رئیس جمهور په تیاری کوي، نو دې غوښتل چې په خپله داسې یو کارایي وکړي تر څو دا دوه ملکونه ترکیه او دا بدنام کړي او د امریکې سره د دوی فاصله پیدا کړي، شخړه دلته جوړه شي. مګر دوی په دې کې کامیاب نشول او د ډونالد ټرمپ په بله تیاره کې ووته لاړه. په عین حال کې دوی دا وایي چې که چېرته تیارې ته خطر و نو په دې تیاره کې خو ټول وزیران هم او د دوی پرس سکرټري او دا ټول په دغه کې تیاره کې وو، نو که چېرته دا تیاره خطرناکه وه نو ډونالد ټرمپ څنګه په خپله خپې سپکې کړې لاړه او ټول کسان یې په همغه تیاره کې کېنول او لندن ته یې ولېږل. نو دا هم د پوښتنې وړ ده که رئیس جمهور ته خطر و او هغه کتل چې دا تیاره رښتیا خطر کې ده خو نور کسان هم باید دې تیارې ته نه وی پرېښی، نو دا خپل کابینه خو یې ټوله پرېښودله چې دې سره څوک تلي وو، هلته په همدې تیاره کې هغوی سفر وکړ. نو دې لپاره دا ثابتېږي چې دا د اسرائیل یو دروغ پلان و او کله چې ډونالد ټرمپ په هغه کې لاړ نه ډه نو اسرائیل په هغې تیارې باندې چې کوم پروګرام به یې درلوده هغه یې عملي نه کړ. په دې توګه باندې دا دغه دی. په عین حال کې د خپله د سپینې ماڼۍ سکرټري د
رسنیو سره چې خبرې کوي کیرولین لیویت د خپل د دندې نه استعفا ورکړې ده 20 میاشتې په دې دنده کې وه او اوس یې ویلي چې خپل د کورنۍ مسؤلیتونو په اساس باندې نشي کولی دې دندې ته ادامه ورکړي. بل خبر دا دی چې ابراهام لینکن کښتۍ چې 15,000 فوز پکې دی د دې هغه 15,000 کسان او 1,500 کسان د عمله د کارکوونکو ده چې په حدود 6,500 کسان په یو کښتۍ کې دي. د اکثرا د دې کسان په ذهني مریضۍ سره مبتلا شوي دي. علت دا دی چې دا کښتۍ په 15 میاشتې کېږي مسلسل توګه په اوبو کې ده او کوم ساحل ته د لنګر اچولو لپاره نه ده تللې او دته هغه خوراکي مواد هم نه دي رسیدلي تر دې حده پورې چې ویل کېږي دلته د کریم د خولې هغه د برسولو کریم ختم شوي دي. غذایي مواد په راشن باندې شوي دي، یعنې پخوا به چې په ازاده توګه دی 3 وخت خپل غذا خوړل هغه اوس نه خوري، 2 وخته خوري. چای یې چې دی ته منظم چای ورکول کېده هغه چای هم په حساب شوی دی چې دغه وخت کې یو پیاله چای څکلی شي بل وخت نه شي څکلی. لاندري سیستم چې یعنې د دې هغه د جامو اینځلو د دې چې کوم سیستم لري هغه هم خراب شوی دی او په دې ترتیب سره اکثرا کسان چې دي په رواني مریضي او په ذهني تکلیف سره مبتلا شوي دي او ډېرو په دې 15 میاشتو کې کوشش کړی چې خودکشي وکړي اما کامیاب شوي نه دي. دا خبر چې دی سټار سټریپس اخبار ورکړی دی او ویلی دی چې دغه ملاحان چې دی یا سیلرز چې دی ورته وایي دوی په دماغي تکلیف سره مبتلا شوي دي. CNN پالیټکس خبر ورکوي چې قانون جوړونکي یا مقننو په دې باره کې تجسس شروع کړی دی چې د ابراهام لینکن د کښتۍ باندې څه روان دي، د ده متعلق د معلومات پارلمان ته ورکړل شي او ولې کسانو د کښتۍ نه د جمپ وهلو کوشش کړی دی چې تر څو ځان ووژني، د ده معلومات باید ورکړل شي. همدارنګه ګلوبل ټایمز اخبار دا خبره کوي چې د ابراهام لینکن کښتۍ متعلق وایي چې د دې اکثرا ملاحان او کارکوونکي چې دي په صحي مشکلات سره مخامخ شوي دي او د دې هغه توانایي دی جنگ او دا چې دا کمه شوې ده او دا په سیمه کې دا د امریکې په ګټه نه دی. نو دا د دوی د په حساب نظامی او اقتصادي حالت دی. او بله خبر دا دی چې د امارات متحده عربي یو عالی رتبه هیئت چې د شاهي کورنۍ سره ربط لري په تیرو د ورځو کې 2 ځلې په یعنې 2 ورځې زر په سر د امارات نه په شاهي تیاره کې پرواز کړی دی او تهران ته راغلی دي او دا جټ تیاره کې چې دوی راغلی دي دا شاهي کورنۍ سره د متعلق دی او دا جنگي جټ دی. ویل کېږي چې دا 2 ورځې سر په سر تهران ته راغلی او بیرته تللی دی، خو علت د دې سفرونو نه دی معلوم شوی چې امارات متحده عربي د ایران سره کمې پټې اړیکې شروع کړي او پلان او خبرې یې څه دي په څه باندې دوی سره خبرې کوي. خو ویل کېږي چې دا دغه دوی ته دا خبر راغلی دی. همدارنګې د دې متعلق باندې خپله د امارات متحده عربي د عالی رتبه مقاماتو خونه خبره شوې ده مګر خپل نوم او مقام نه دی ظاهر کړی. دومره ویلي چې او دغه کاروایی شوې ده او د نتایج به بیا وروسته راوځي. دا اوس زما د نن ورځې سیمه ییز او نړیوال خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړه. هیله ده برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو خولۍ پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.